اوس به واورو د پولي پوري ډراما. د پولي پوري ډرامې په تیره برخه کې تاسو واورېدل چې شباني عجب ګل ملامته کړ چې ولې ورته د پرخې د پرېښودلو ګواښ کړی. کیدای شي الماس له دې سره نور هم ضدي شي. اوس به دا واورو چې مطلب شه موټروان ته بیا کومه مشوره ورکوي. وایه کنه استاده څه غواړې دي؟ موټر دی چېرته مزدوري کوي که نه؟ مطلب شاه موټر مزدوري کوي خو موږ نه لاره شورا او ملک بهادر ورکه کړې ده. یو پرېکړه نه ده، دوه نه دي، دوه روزانه پرېکړه فیصلې کوي. ته وګوره یې کرا خو یې ټاکلې وه، اوس یې لا د تیز رفتارۍ خلاف قانون جوړ کړ او جرمانه هم پکې شته. نو ته ولې اندېښنه کې؟ هغوی قانون جوړ کړ، تاسو یې مه منئ. 100 قانونه خو دې جوړ کړي، هغه د ګیدړې قواله وي. منې بچه هغه کیسه خو درته معلومه ده که نه؟ ګیدړې کوم کاغذ پیدا کړی و، نورو ګیدړانو ته یې چغې والې وې چې باغ بیا اخیستی، راځئ راپسې قواله یې راسره ده. کله چې باغ ته لاړلې باغوال ورپسې شو، ښې په تیږو باندې ویشتې او نورو ګیدړانو ورته ویل چې ګیدړې هغه قواله ور وښیه که نه. هغې ورته جواب ورکوي قواله دا ده خو منې بچه. نو تاسو د ملک بهادر او د شورا فیصلې همدغه شان ونیسئ، هېڅ اهمیت مه ورکوئ. مطلب شاه مجبور یو چې ویې منو، که ویې نه منو جریمه هم په وس نشته دی او دا خلک د چا خاطر نه کوي. زوروره درته ویم چې هېڅ غم ونه کوي، زه هم طرفدار یم د چا پلار به هم زر نه جرمانه وانخلي. آخر د شورا اپوزیسیون یم، اپوزیسیونو څه هغه او دغه سړی نه یم. سمه ده مطلب شاه، زه خو به د فیصلې خلاف وکړم، خو ګوره چې بیا مې ته ننګه وکړي چې یوازې مې پرې نه دي. استاده مطلب شاه د غیرت په ورځ پیدا ده، د غیرت په ورځ. ستاسو ملګرتیا به د مرګ تر ورځې پورې کوم، د مرګ تر ورځې، خو په دې شرط چې دا نور موټروانان هم د ځان سره ملګري کړي. سمه ده همداسې به وکړم. بخملې څنګه چل دی؟ سبق دې تر کومه ځایه ورسېده؟ څه ځای به ونیسي او که نه هسې ځې راځې؟ د تازه ګل پلاره ته دعا کوه، سبق مې له خیره سره زده کیږي. خدای تعالی د چا خواري ابس نه بیایي. بېشکه خو رښتیا عاطفې لورې ستا څنګه چل دی؟ ته خو دې مابۍ سره ځې راځې، یوازې انعام ګل ورته کلاره او که کوم ټکی نوم هم زده کې. بابا زمون څه زده کومه؟ آفرین لورې آفرین، دغسې د ابۍ نه دې تکړه شه ښه. اوس هم له ما تکړه ده، انعام ګل هم راته کرارئ او د مانځه ټکی م یادئ. زه چې کوم سبق زوتوم د دې برکت دی. رښتیا د تازه ګل پلاره د ترجمې وخت کې د ما بعضې ښځو ته فکر وي، هغوی د ځان سره لیکل کوي. څه شی لیکي؟ خو بعضې یو نیم ټکی لیکي. نو ما ویلې که ما ته هم کتابچه او قلم راوړي زه به هم لیکل زده کړم. یو څوک به را سره خواري وکړي چې کوم شی مې نه یادېږي په لیکلو به یې زوتومه. نو تا سره به دا خواري څوک وکړي؟ ته اوس ترجمه یادې، قرآن شریف یادې او که لیک لوست زده کې. خدای مهربانه دی، د مدرسې جنکۍ سته دی، هغوی ما سره خواري کوي، خدای دې آباد لري. بس سمه ده چې هغوی در سره خواري کوي، کتابچه او قلم به درته راوړم. بابا ما ته ما وایي. سمه ده تاله به هم راوړم چې هر شی غواړئ ویې غواړئ، خو چې سبق زده کوئ. څوکې صبر وکړه درغلمه. لکه چې واده دي په دې رڼا ورځ باندې خطه دې حالت ته ګوره، نه غږ وکسه دی او نه څوک راوځي. ودرېږه چې په دې تیږې ورته وډبومه چې واورې.
الماس خانه دا ته وي دا څه بده ورځ دې راغستې ده دروازه به دې اوس ماته کړې وې خدای دې وبخه ژوندی اوسې ایله په بیله چې دروازې ته رالې بابا ما درته لا ستړې مشي نه ده کړې اوس درته وایم چې ستړی مه شي ښه بیا هم خوار مه شي خیر اوسې خیرت خو نه که نه څنګه دې پیښه را کړې عجب ګله هغه ورځ چې ته زما ځای له راغلی وې که نه زه ګوره ستا په خبره پوره پوه نه شوم په ورځ باندې ښه وروسته بیا پوه شم چا راته کور کې ویلې غوږ دې دی وا دې اورېدو وا مې اورېده خو اوس دا راته ووایه چې زما خبرې در باندې کوم ځای اثر کړی او که نه وی دا څه وې ښه دا بله مسله پیدا شوه ټکر یې کړی څوک خو به پکې مړه نه وي دا یاره یو خبره درته وکړم دا نن سبا چې کوم ټکرونه کېږي که نه دا ټوله بې احتیاطي ده مرګړی هوا دې اورېدو غوږ دې دی که نه ټکر نه یادوم و مصیبته ویم اثر چې زما خبرو در باندې کوم ځای اثر کړی او که نه غرق دې کړو اوس وایه چې ولور سره څنګه کې په کلاره غږېږه وا مې اورېدل څنګه کومه تا ماته ګواښ کړی و که نه چې زه به بله ښځه زوی ته کومه یوه نه درته وایم څلور ورته وکړه څلورو زما د خوا نه تاسو ته ښه اجازه ده ښه غوږ دې دی وا دې اورېدو خو دا خبره ګوره ښه په غوږ کې ونیسه چې ولور درته یو غیران هم نه پرېږدم ښه یعنې لور دې درته په کور ناستی او بس زه به هم د ستا د زوی نه خپله لور خلاصه کړمه بس خلاصه خبره بیا ته پوه شه او شرمونه دي هسې هم شرمېدلی ښه هی نو ویم ستا د لاسه شرمېدلی یم که زه داسې خبر وې چې ته ما سره داسې لوبې کې نو ما به ستا د کور په طرف کتلي هم نه وو که مې څکلي وو که مې نه وو څکلي وو خو نه څکمه چې سل وار یې راته وویل نه څکمه بس خلاص وو زما د ستا د چاو نه توبه په نسخه مې دې توبه ته پوه شه او چا دې پوه شه او دغسې ورککلې زه وررسویمه او دا وایي نه څکمه په دندان بیا هم رانه کښېنه دي په دندان انجینر صاحب فریده تا ویلي چې زه د اډې لپاره ورقې چاپ کوم چاپ دې کړی او که نه او ورقې مې چاپ کړي دي اوس بیا تاسې ټول وګورئ ښه ملا صاحب کریم خانه دا ورقه واخله ویلوله او مولانا صاحب تازه ګله دا بله ورقه ته ولوله در واخله مطلب شه دا یو ته واخله ټولې ښه د نظره تېرې کوي راکه د روانېدو وخت د موټر نمبر او د رسېدو وخت مطلب شاه څنګه ورته داسې په زیر ګورې کومه خبره ده پکې که څنګه نه ملا صاحب په پرچه کې اوس خبره نشته پرچه صحیح ده پرچه صحیح ده خو که څوک دې پرچې مخالفت وکړي قانون ونه مني نو د هغه سره به څه کېږي ملک صاحب حاضر خانه موږ تاسې پرېکړه کړې وه چې هغه به 50,000 افغانۍ جریمه کېږي تاسې وګورئ د دې پرچې په آخر کې لیکل شوي دي چې د سرغړونې په صورت کې جریمه شته او دا جریمه به بیا مولانا صاحب تازه ګل سره جمع کېږي یعنې د شورا په فنډ کې اچول کېږي ډېره ښه ده ماشاء الله الله رب العزت دې ټولو ته توفیق ورکړي چې قانون مراعات کړي او جرمې ورکولو ته حاجت پاتې نشي یاره ملا صاحب څه ووایم نو یو خو تاسې دا جریمې داسې کړې چې بس د توتانو پاڼې دي نو موږ بیا راز کوو او څوک به راته څه نه وایي تاسو ولې په هر شي کې جریمې راوباسئ په دې خلکو باندې دا ژوند مه راتنګوئ غریبانان لږ خپل ژوند ته پرېږدئ مطلب شاه موږ د چا ژوند نه تنګو بلکې موږ د خلکو ژوند ژغورو د موټرو د تیز رفتارۍ په وجه بدې واقعي کېږي چې د هغې مخه ونیول شي مولوي صاحب کریم خان رښتیا وایي له دې وروسته موټر تیز چلول یو جرم شو او هغه څوک چې جرم کوي نو باید سزا ورکول شي
او دا هم واورئ چې قانون به د ټولو لپاره یو شان وي. دا نشته دی چې پلانکي ډریور د پلانکي ملګری دی. که زما سکت تر زوی وي او د قانون خلاف عمل وکړو بس جریمه کیږي به. جزاک الله ملک صاحب بهادر خانه هم دغه شان پکار ده. تیره واقعه چې 3 تنه پکې مړه شو او د مامور صاحب بیدار خان میرمن پکې ژوبله شوه، دا زموږ لپاره یو عبرت دی. دا د جرمې ټاکل پکې ښه دي. کله کله په مالی زیان باندې خلک خفه کیږي او جرم کولو باندې زړه نه ښه کوي. بس سمه ده نو تاسو خو جریمه وټاکله، خو خدای خبر شه که څوک یې ومني. مطلب ښه خبره دې وکړله چې کېدای شي څوک د دې قانون مخالفت وکړي، خو دا مه اوره که چا مخالفت وکړو نو د هغه جریمه به 2 چنده کیږي. یو د موټر تیز چلولو او بل د قانون د مخالفت. میوه ګله وایه که نه څنګه په دوکان کې سترګې اړې راړې چې هر شی دې په کاري ما ته یې ووایه چې درته یې راواخلمه. سردار اکا زه خو ستا دوکان کې کتابچه او قلم ګورم. ښه نو کتابچه او قلم خو دغه دی ها، په دې تناب کې قلمونه ځوړند دي او دغه ځای کې کتابچې ایښي دي. خو هسې میوه ګله ته په کتابچې او قلم باندې څه شی کې؟ ستا په کور کې خو داسې کوم ماشوم هم نشته دی چې هغه دې سبق ته لاړ شي. سردار اکا زمونږ کور کې ماشوم نشته، کتابچه او قلم مې د غټانو دپاره پکار ده. ښه د غټانو دپاره څنګه چل دی میوه ګله؟ سبق دې شروع کړی او که څه؟ سبق ما نه ده شروع کړی، زما کوچۍ میرمن لګیا ده په مدرسه کې سبق وی، د قرآن شریف ترجمه کوي، نو ویلې چې لیک لوست به م ورسره زده کړم. ښه یاره میوه ګله که درته ووایم که نه نو ډېر نیکبخته انسان یې چې خدای تعالی تا ته داسې میرمن درکړې ده چې هغه دی په تېر عمر سبق یادولو ته یې زړه کړی دی. خو داسې کار به وکړي میوه ګله چې د قلم وړلو نه به تېر شي، د هغې په ځای به درته پنسلونه درکړم. په پنسلونو باندې څه کوم؟ زما نه خو یې قلمونه غوښتي. سمه ده چې مېرمنې به دې قلمونه غوښتي، خو ما ته چې څومره معلومات دی دغه ماشومان چې سبق ته ځي په اولو وختونو کې ورباندې استادان په پنسل خطونه کوي، ځکه چې که غلط شي نو بیرته ورانیږي او ډېر کاغذ نه مصرفیږي. نو په دې خاطر باندې سرداره که خبره کې دې وزن شته، بس توکل په خدای همداسې وکړه چې دا کتابچه او پنسلونه راکړه. په دواړو سترګو دا دې کتابچه او صبر دا پنسلونه مې دغه ډبي کې اچولي دي چې دا راواخلمه. دا واخله پنسلونه. کور دې ودان. ښه سرداره که پیسې څو شوې؟ پیسې به درنه د کتابچو واخلمه او پنسلونه درته زما له خوا وړیا شولو. مطلب دا دی چې ستا مېرمنې ته یې وینام شو. کور دې ودان سرداره که یاره په رښتیا چې ته د خپلو لورګانو ملاتړ کې. هغوی د ښځو دپاره مدرسه جوړه کړې، مرکز یې جوړ کړی دی او ته په دې رنګ تشویق کې. میوه ګله تا نه دي اورېدلي وایي چې له یو لاسه ټک نه خیږي. دغه شان چې موږ او تاسو یو بل سره همکاري ونه کړو نو خدای خبر شه که بیا زموږ ژوند مخې ته لاړ شي. مدرسه زما لورګانو جوړه کړي او سبق پکې تازه ګل وی، نو موږ او تاسو خو به دا کار کولی شو که نه؟ خو کاش میوه ګله چې ما او تا ته موقع برابره شوې وې او زده کړه م کړی وې او دا لیک لوست هم زده کړی وې. سرداره که خبره خو دې بده نه ده، خو کاش کې چې زده کړی م وای. ما ته خو ارمان هغه وخت راغی چې کله د تازه ګل مور په روغتون کې وه، کوټه په کوټه ګرځېدم او پوښتنه به مې کوله چې هغه عاجله خونه کومه ده، سره د دې چې ورباندې لیکل شوي وو خو زه پرې نه پوهېدم. په رښتیا هم چې بې تعلیمه سړی وړوند وي. داوید پلاره دا څوک و چې داسې دروازه په زوره زوره ډبوله؟ ما خو ویل که څوک جنګ ته درپسې راغلی. بس جنګ ته راغلی و، خو خدای خیر که. دا څوک و؟ الماس ډېر په غوسه و. وی ولې
ورورم غواړي او غوسې هم کوي. غوسه زما په خبره و. چا ورته زما خبره کړې وه چې ضابط ته بل واده کوم. هغه ورځ چې کور ته ورغلی وم ما ویل چې زه به ورته ګواښ وکړم نو سړی به وډار شي. دا ولور به راته یا پرېږدي او یا به راته لږ کم کړي. خو هغه راغی او ما ته یې ګواښ وکړو. ځان پورې حیران کړم. وی خدایه خیر، تا ته یې د څه شي ګواښ کړی؟ ویلي چې زوی ته یو واده نه 4 ورته وکړه 4. زما د خوا درته اجازه ده خو بیا زما د لور په تمه کښېننې. ستا د زوی نه به لور خلاصه کړم او بل چا ته به یې ورکړم. مطلب هغه چا ته چې څوک ورته ولور ورکوي. ښه نو دابد پلاره ما تا ته دا ویلې نو چې خیر دی الماس سره ګزاره کوه. داسې کومه خبره ونه کې، داسې کوم کار ونه کې چې ستاسو ترمنځ پکې لانجه پیدا کېږي. تا خرم خپل خوی کړی دی. و شبانې ما خو ویل چې زه سړی به وډار کړم د خپل ضد نه به واوړي. اوس رانه لار ورکه ده چې څه وکړمه. داسې وکړه چې میوه ګل لالا ته ورشه، ټوله خبره ورته وکړه، کیدای شي هغه کومه لاره چاره پیدا کړي. شبانې د هغوی خو راته نوم مه اخله. دا زه چې په بده ورځ یم دا د هغوی د لاسه ما پرخه څه کوله چې عابد ته مې کوله و همدی راپسې شو چې هغه دی او دا دی. ته یې ملګرتیا وکړه. نو خبره خو پرخه کې نه ده که نه، خبره د پرخې پلار ورانه کړې. خیر دی میوه ګل لالا ته ورشه، درنه مشر دی، اوس دی حاجت دی، که زړه دې کېږي او که نه ورځې به. دا وه د پولې پورې ډرامه چې تاسې واورېده. په دې هیله چې ستاسې د خوښۍ وړ به ګرځېدلې وي. په ډرامه کې مو واورېدل چې الماس پوه شو چې عجب ګل ورته ګواښ کړی چې هغه به پرخه پرېږدي او عابد ته به بل واده وکړي. خو الماس هم ورته کمه ونه ویله. نو کله چې یو نجلۍ د یو هلک په نوم شي نو آیا هغه بیا د نجلۍ کورنۍ له هلک څخه خلاصولی شي؟ په دې هکله به تفصیلي راپور د پولې پورې په پروګرام کې واورئ. که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر یا وړاندیز شریک کړئ په دې شمیرو را سره اړیکې ونیسئ. 0 3 10 55 0 6 15